دویمه مسئله تحقیق فی بعض معتقدات ابن تیمیہ. دا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ پنافی کبیر کی یو قول فیصل کردے پمین دا اقوالو کے پا حق دا ابن تیمیہ کی. اغوائی چی باز خلقو دتا دا کفر و دا زندقات نسبتو نکڑی او باز خلقو دے امام و مجتہد و متبع گنل. نویزدتا امام نوائما مجتہد نوائما در پارا آرا دی رائی دی چی اغی کے دے منفرد و متفرد دا تمام امت دا اسلافونا دی. البتہ قول پا زندقت و دا کفر دا ہم نکو دا غرائی دا. باقی دا دن بعد معاصرین دا دسر چیو امام سبکیو من الشافعیہ او علامہ سمہودیو دی دوارو پخپل زمانہ کی دا ابن قیم پا دور کی دا ابن تیمیہ پکلک مقابلی کری فہاگا آرا و منفردو کی چی ابن تیمیہ لرلی. اغین رستو چی سمر محدثین دی سوا دا یوسو کسانونا لکا امام زہبی چی پا فن دا تاریخ و دا اسماء رجال کی یوسا مہارت لری، فن دا فقہ وغیرہ کی بیا غمرہ ندے. یا ابن کثیر من الشوافع چی دا بیا شاگردو دا ابن تیمیہ یا ابن قیم. نو اصلا ابن تیمیہ دا دری شاگردان لری و دری والا شاگردان دیر زیاد تصانیف لری. نو خلقو تب بیا پتہ نوی چی دا شاگردان دا چا دی دا غی پا قول اعتماد کئی. یو دا غین ابن کثیر دی. ابن کثیر دا ابن تیمیہ دا شاگردان خاص نا دی. نو بعضی مسائلو کی اگر که دا اگر دیر رنگ پی نو خطلے خو بیا هم دا استاز پا شاگرد تاثیر وی. مسئلہ دا تکفیر دا ابوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی ابن کثیر کردی دا پال بدایه کی دا اثر دا شیخ دا دا پا دا کی اخکار شو. خود معجزاتو پا باب کے بیا ابن قیم و ابن تیمیہ دیر زیاد معجزاتو تا دا وضع قول کئی موضوعی و ضعیفی گنی. ابن کثیر بیا مخالف دے گا، کوشش دا کئی چی معجزات کا پا ضعیف سند سروی دا تعدد دا طرقو نئی قوی کی حسن درجی تے ورس. خو بیا هم دا ابن کثیر دا کتابونو سر اسے احتیاط پکار دے کہ یو چم مسئلہ دا سی چی دا اسلاف و دا احناف و دا اصول دا سنت خلاف ولی دلے شوا دا ابن کثیر قول دا قبول نشی ذکر چی دبانی اثر دا ابن تیمیہ دے دا شاگرد. دویم دا شاگردانو دا دن امام زہبی دے. وس امام زہبی تاریخ و اسماء رجال کے دیر شہرت لری. خدا دا شاگرد خاص دا ابن تیمیہ دے. لکه سنگ چی دا شیخ توسل بالزوات جائز نگرنو دا عقیدہ دا خپلم وا دا شیخ تاثیرو پا دبان پدی وجبان توسل دا آدم علیہ السلام پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم مستدرک کی صحیح الاسناد گنی، لیکن پا تلخیص کی امام زہبی وی موضوعنا دا قول تب اس اعتبار نہیں نہ پر راوی جرح کئی نہ سڑے خائی بس موضوعنا ذکر چی دا دخپل دا شیخ تقلید کرده دے و داغا دا قول تاثیر دے پا دوانی. دا شان ابن قیم ابن جوزیہ دام چی دے دا شاگردان خاص نہ دے دے خو بالکل داغا پا لاڑو رنگینو سوا دیوی مسئلینا چی مسئلہ دا حیات برزخی دا خواص لرا او عوام لرا او مومنین لرا تنعیم دا پارا او کافرین لرا دا تعذیب دا پارا دغا دا حیات برزخی پا مسئلہ کی دا دا خپل شیخ مخالفو او دا روح کتاب تقریبا دا خپل شیخ پر دلی کلی. نو دغا شاگردانو دا کتب سرم لگا احتیاط پکاروی. بیا دا ابن کثیر شاگرد چه دے ابن کثیر دا ابن تیمیہ شاگرد دے. بیا دا ابن کثیر شاگرد چه دے حافظ العراقی دے.
کم چې د احیاء علوم تخریج کړي بیا داغه شاګرد چې ابن حجر اسقلانی دی داغه شاګرد به ابن حجر اسقلانی دی نو تقریبا ابن تیمیہ د ابن حجر اسقلانی شیخ الشیخ شیخ جوړیږي د شیخ حافظ العراقی داغه شیخ ابن کثیر داغه شیخ ابن تیمیہ نو اگر کدا خو کلک شافعی المذهب او د اهل سنت نو او د تعطیل او د تشبیه په مسله کې بالکل یو جانب ته ذهاب نه وکړي خدغه اړخ نه څه تاثیرات شته د اقوالو کې سو وخیدل ورته پکار وی حتی کې د ابن حجر سے هم وخیدل پکار دی چې دلته د شیخ د هغه چا شاګرد دی چې هغه داوی سره سره تعلق او تړاو لري بعض علماء دلته پاکستان کې رئیس الزنادقه ابن تیمیہ کتاب لیکلی هغه ورته د زندقانو رئیس وای دا رائے د په حق کې شیگان لري او حتی کې د بریل علماء اکثر هغه د په حق کې د رئیس الزنادقه قول لري او زمونږ د حضرت سے مریدانم بازي په دې مسله کې چکلک تلی دي نو داسې نسبتونه کړي دي هر چا خپل آرا دي رائے دي څه دلیل بلري څه بوای زما خپل رائے دار چې ابن تیمیہ ته امام ویل مجتهد ویل مقتدا ویل په دین کې سره د وجود د ائمه 40 دا دلالت او گمراهی ده چې هر کله ائمه 14 ده او د امت اجماع او اتفاق پر بات ائمه رال او د دنه سیوا سمرا لوی لوی استنی د دین او د حدیث موجود وي د چا مذهب مرایج نشه نبی د ابن تیمیہ مجتهد ګڼل او هغه د سلور مذهبونو خلاف پنځم مذهب ګڼل او داغه په اړه جزئیه کې رائے ته اعتبار ورکول حالدار د خپل مقلد د حنبلی فقه د په فروع کې او وی دا سکله یو سړی په فروع کې او مذهب کې داخلي خو په اصول کې خارج وي لکانن سبای شاعتیان په فروع کې ځان احناف غني لیکن په عقاید کې معتزله دي یا قدریه دي نو دغه شان دیم په فروع کې حنبلی وو په عقاید کې بعض مسائلو کې د جهمیه را اختیار کړی دا په بعض مسائلو کې د مشبهه مجسمه را اختیار کړی دا مجسمه وغیرہ وغیرہ دغه اقوال عبارتونه تاسو ته په دې ورقه کې ما ذکر کړی دي چې کوم علما په دنیا کې کړی دي هغه د رائے وی او پای کې د متفردو اسلاف کې د سر څوګمرګری نو یو کار په فتاوا کې د خو اعتماد به پینې شي کوله د چې هر خبره کوي د رائے نو لندو الفاظو کې اخلاص کی چې پدی باندې اجماع د خلف او د سلف علماء دا عبارت ډېر زیات وي او خکار باغی کې د عمده علماء او مخالف اقوال موجود دي پستر کې پټي وي دا اجماع د خلف او د سلف د پرې یو لفظ بل ډېر زیات وي دا د صحابه او د تابعین او د هغه چا چې په قول اعتماد کیږي دغه په اقوالو کې نشته لکه دا دوی چې وایي چې دا شی نشته دا الفاظ هم ډېر استعمالي نو زدلتا بعض معتقدات د ابن تیمیہ ذکر کوما زما اعتراض د په علم نه دی چې دی عالم نو قجید عالم د هر فن ماهر دایمو د اقوال جامع حافظ د حدیث خو دا چې واضح علم ذریعہ د نجات ګرځي نه ګرځي دا خو جدا خبره ده نو که خدای بخلی نو مونږ خو خفور باندې نه یو چې ولی بخله دي خدا اقوال بعضی داسې دي چې سخت اهل سنت د اقوالونو بعید چلیدل دي او بعضی داسې تفردات دي چې هغه تفوه په باندې سړی کیم نو یریږي چې زه د ایمان نه خلاص نشم نو دا ټول دا موضوع چې ما زیری بحث کړ فقط طالبانو تاسو ته یا علماو ته یا چې ریکارډ نظمون غواز اوري کا عوامي کا خواصي چې د کتبو د مطالعه سره احتیاط وکړي اعتماد په مکوي مې ګوري او که ګوري نو په دې نظر مې ګوري چې دلته بظاهر خبر نه پیدا وچتوم ځکه چې دا سر رائے لري چې غرای کې بتا د اهل سنت د عقیدې نه واړی نو دا بعض معتقدات د ابن تیمیہ دی بس اول درء تعارض العقل والنقل اولا انفرادی قول ده چې پاغي کې د بعض الفلاسفه معیو القول بقدم جنس العالم دون فرده امت پدې متفق دی چې عالم
کئی جنس دے کئی نوع دا کئی فرد دے حادث دے څه شی دے حادث دے کئی جنس دے کئی نوع دا کئی فرد دے حادث دے اصلا ابن تیمیہ دا خبری تا زور وری ورکی چی جنس دا عالم قدیم دے نوع قدیم دا فرد حادث دے دی خبری تا دے ولی زور ورکی دا لده پڑیرو کتبو وہ کتابونو کی دا خبر دا نمنقول دا درء تعارض العقل والنقل دا لده کتاب نم دے اول جلد 310 صفحہ دا ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا كما تقوله الكرامية وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما گورا وإذا دا كرامية ومذهب دے چه نوع تحادث ہوئی دا ځان نه تپل دی ګوري دا خبره ده دا د اهل سنت و اجماعی عقیده ده چې عالم مع نوعه و مع جنسه و مع فرده دا حادث ده پرد فلاسفو کی دا ویلیو چې فلاسفه دوه ډلې شول دغه وخت کې یو ډله فلاسفو چې هغه عالم مع افراده او مع نوعه قدیم وګڼل خو مراد د افراد نه زوت نه یو مراد د افراد نه غماده واخستا اجز لا يتجزا چې ورته دی وی هغه وی قدیمه ده او هغه وا نو دا غینه بعد چې کم نه نو بد اشرو شو دا غي سره ترکیب د اجزا و شو نو یو ډله دا چې د نوع او د دغه ماده د قدم قائل دي او دوی منوع د فلسفه دا چې د ماده ته حادث وي خو د نوع ته قدیم وي ابن تیمیه په دې مسله کې په کرامیه وته په د عقیده د فلسفه او د دویم جماعت او ابن تیمیه هم د عقیده د فلسفیانو خپل کړه په وجم په یوم چې ولې دا خبره کوي دا مقصد څه دی خدای دا عبارت دی ګوره اما اکثر للحديث ومن وافقهم فانهم لا يجعلون النوع حادثا دي نوع تحادث نوعي بل قديما ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من افراده دي فرق کوي چې نوع غیر شی دی او فرد غیر شی دی اول خو تاسو سوچو که وجود د نوع بدون د فرد نه څنګه متصور دی چې ستاره چې انسان دی وی او زید عمر بکر او دا ټول افراد دی نوی ستاره چې حیوان دی وی او افراد دی نه وته نو ته څنګه قدیم نوع غاڼي او فرد نه غاڼي التبیا او نوع قدیم غاڼي او فرد نه غاڼي او فرق پکې څنګه کېتا نو دغه بیا په درء تعارض العقل والنقل اول جلد وشفتم صفحه کې سوي ليس في القرآن ما يدل عليه البتة فإذا قدر أن الأقوال هو الحركات فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدث وکسوک دا اعتراض در باندې کوي چې خدای تعالی نزول سماء الدنيا ته قائل دی کنه په نزول د حرکت سره قائل دی وکا سوک دا وی چې دا حرکت خدا خو حادث دی نو ته ورته وایا اين في القرآن ما يدل دلاله ظاهره انا كل متحرك محدث دا چا ویلی چې هر حرکت والا محدث دی او ممکن یا هر حرکت والا ممکن دی وان الحركه لا تقوم الا بحادث دا چا ویلی چې حرکت نه قائميږي مگر حادث او ممکن پوری وان ما قامت بالحوادث لم يخل منها چا پوری چې حوادث قائم شنو هغه خپل د حادثین خالی نه وي دا وی چا ویلی وان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث چې څوک د حوادث نه خالی نه هغه حادث دی دا چا ویلی واین فی القرآن امتناع حوادث لا اول لها قران کریم کم ذکر راغلی دی چې د سه حوادث نشته دی چې هغه ته دی اول نوی لا اول لها چې اول دی یعنی دا خبره غلطه ده چې څوک وایي چې حوادث غلی چې لا اول لها دا وی قران کریم کې نشته دی حادث دی اول به ولري نو عادي یعنی د حوادث او د قدم دی قائل دی حوادث او د قدم قائل دی د کل عالم مقصد باندې تاسو پویم د قائل د دې چې باری تعالی عیاذم بالله جالس علی العرش دا عرش ته پوښتنه خلکو وخت په مناظره کې کړي دي چې دا ته قدیم غني که حادثه غني د سره نور لار نه ودلتا کوي چې دا حادث غړم نو چې دا عرش نو خالق چرته دلته د نور گیر شوی په مناظره کې د سره ډېری مناظره وخت کې شوی دي
متکلمینو کړي ور سره محدثینو کړي دې کې راټینګ کړي و دي چې کله په مناظره کې د باچا د وړاندې د محبوس پاتې شو د باندې 2 کاله جیل او خطبیا د باچا د وړاندې متکلمینو راګیر ک پدې کې چې ته جالس علی العرش غني یو وخت کې د عرش نو خالقو کنو د چې په دې جیل کې کینا سنو دا سوچ وکړه چې اوس د دې اعتراض نه څنګه ځان خلاص کم نو چې راوته نو دا قول اخکار ک چې نوع او جنس د عالم قدیم ګڼم او فرد حادث ګڼم دا د تفکر کړو چې بل مناظره پیښ شو چې الکا ته باری تعالی جالس علی العرش غني او دا عرش خو حادث دی وینه دا چا ویلی چې عرش حادث دی دا عرش نوع خو قدیمه ده ګور دلته دا فرد او د نوع فرق دیږي کې وکړه دا عرش نوع خو قدیمه ده خالق او عرش ورسره ولکه دغه عرش چې دا ته یاد ده وینه دا حادث ګڼما الته په باندې علما را پورته کېدل چې لکه عرش ته قدیم وي تعدد د قدم قائل شو دا خو د کفر عقیده و نه نو دې عرش ته قدیم نه ما نو څه شي ته قدیم وای نوع ته وی قدیم وای بس یو عرش ولته د چې دا قول کړي چې د نوع قدیمه ده او پر حادث ده دا دغه مناظره کې د ګیردونه بعد تفکری په جیل کې کړي دي او د نوع د فرد فرق وکړه چې فرق وکړه نو به دا قول وکړه چې نوع قدیمه ګڼم او فرد حادث ګڼم نو فلهذا عرش نوع قدیمه ده نو باری تعالی سره عرش او چرته او عرش ور سره بس امغه عرش باندې خالقو دا عرش دا وصل ته نه دا وای حادث دی دای رستو پیدا کړی دی بل یو عرش نوع عدد خلمه چې نفس دا عرش پر څه اطلاق کیږي نه په تخت اطلاق کیږي دا عرش دا نوع عدد قدیمه ګڼم دا صرف هغه د جالس علی العرش کې نه دی نه وختو نو دا غي د پاره دا تعویل جوړ کا یو خطرناک عقیده د ابن تیمیه چې د ټول امت د اسلاف مخالفه او د فلسفه او د دویم جماعت متبعو چې نوع او جنس د عالم قدیم دی او فرد حادث دی دا په امت مسلمه کې د چا عقیده نه و اشارات المرام اول جلد یوصل ونوی صفحه د علامہ بیازی الحنفی اغا په نوع او جنس د عالم مع فرده په حدوث باندې دلایل وی په اخره کې وی فبطل ما ظن ابن تیمیہ من قدم العرش كما في شرح العدودیہ باطل شو هغه چې ابن تیمیه ګمان کړی دی چې عرش قدیم دی کما فی شرح العدودیہ دا د تصنیف دی پدې کې پدې باندې تصریح کړی ما مخ کې وی درته چې ګوره د صرف دغه ضرورت د پاره دا قول کړي او دا خبره د معقول خلاف ده معقول بالکل خلاف ده وجود د نوع او د جنس او د کلی بدون دغه جزینه نشي کېده دارنګ علامہ بدر الدین زرکشی په تشنیف المسامع سلورم جلد شپږ سوا درشمه صفحه کې ذکر کوي اتفاق المسلمین علی کفر من یقول بازلیت نوع العالم مسلمانان متفق دي په کفر دا هغه چا چې وایي نوع د عالم ازلی ده یا قدیمه ده فقال بعد ان ذکر ان الفلاسفه قالوا ویلی چې فلسفه ویلی دي ان العالم قدیم بمادته وصورته او بعض وایي چې قدیم الماده محدث الصوره ده ما نفسه وضل لهم المسلمون في ذلك وكفروه او دا فلسفه چې دي مسلمانانو گمراه ګڼلي او کافر وته ویلي په دغه خبره کې چې دوی ماده او نوع او جنس ټول ته قدیم ویلي دي همدغه شان فتوا د حافظ ابن دقیق العید قاضی عیاض المالکی حافظ زین الدین العراقی حافظ ابن حجر د دې ټولو نه منقوله ده چې امت متفق ده په حدوث د عالم مع نوعه او مع فرده باندې
دارنګ فتح الباری دویم جلد 12 جلد 202 صفحه ابن حجر سے دای چون کې شیخ الشیخ راته نو ډیرو زینو کې نوم نه اخلي، بعضی کتابونو کې غوسه شوی دی نوم یې وتا اخسته، بعضو کې خو اکثرا نوم نه اخلي، خو په اشاره کې خټه کوي. او دا ابن قیم چې دا خو نوم اخلي چې کوم ځکه مخالف دی ابن حجر صاحب د ابن قیم نوم اخلي، خو د ابن تیمیه نوم بیا نه اخلي، اشارتن برابرای د عبارت د توقشا. قال شیخنا العراقی، تاسو حافظ عراقی د شیخو هغه شاګرد ابن کثیر او شاګرد ابن تیمیه. قال شیخنا العراقی فی شرح الترمذی الصحیح فی تکفیر منکر الاجماع. دا خبره دی ولې وضع کوي دلته ابن تیمیه وایي چې منکر د اجماع کافر نه دی. الصحیح صحیح خبره منکر د اجماع کافر دی. تقید بانکار ما يعلم وجوب من الدين بالضروره كصلاه الخمس، ومنهم من عبر بانکار ما علم وجوب بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم. د اجماعنا پنځه منځونه دي، چا ویل چې پنځه نه دي کافر دی. د اجماعنا هر هغه شی چې وجوب په تواتر ثابت وي هغه دي. د اجماعنا قول دی بحدوث العالم، د اجماع په دې چې عالم حادث دی. وقد حكى القاضي عياض وغير الاجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. قاضي عياض اجماع نقل کړی دا پدې باندې چې څوک د عالم د قدم قائل شي کافر کیږي. هغه په شفاء دویم جلد 600 صفحه کې دا ذکر کړی دی. وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم. قطعیت سره من فیصله کو چې کافر دی هغه څوک چې عالم تقدم وایي او شک فی ذلک ایدی کې شک لري هغه مو کافر دی. علی مذهب بعض الفلاسفه والدهریه، دا د هغوی مذهب دی. بیا ابن حجر سے بہت اشارہ کړی دا. وحق القاضی عیاض وغیر الاجماع على تکفیر من یقول بقدم العالم. هذا شفاء عبارت ما پیش. وقال ابن دقیق العید وقاها هنا من يدعي الحسق في الماء. ګور ابن دقیق عید دا د معاصر دی. ابن دقیق عید دنه لګ رستو دی. هغه وسه حالت هغه نوم نه خلی خو خی برابرای ښه. وقاها هنا من يدعي الحسق في المعقولات. سخلق دی چې دعوه د مهارت کوي په معقولاتو کې. ويميل الى الفلسفه، میلان فلسفه. دوس ابن تیمیه یادوي. فظن ان المخالف في حدوث العالم لا يكفر. عالم ته چې څوک حادث نه وای کافر وته نه ویل کیږي، پدې کې مخالف شوی. لانه من قبيل مخالفه الاجماع. وځکه عالم ته حادث ویل په اجماع ثابت دي او مخالف د اجماع کافر نوی. وتمسك بقول ان منكر الاجماع لا يكفر على الاطلاق. دین استدلال کړي حتى يثبت النقل بذلك متواتر صاحب الشرعان چا ثابت نه دی. اوس وی ابن دقیق عید وی وهو تمسك ساقط. دا تمسك ساقط د استدلالنا اما عن عم في البصيره او طعام، یا په بصیرت کې عامد ہے په زور ځانړون کړي دی طعام تکلفا. لأن حدوث العالم من قبيل مجتمع في الإجماع والتواتر بالنقل. لکه حدوث د عالم یواز اجماع نه د تواتر بالنقل هم نه پکې. دارنګي محمد مرتضی الزبیدی فی شرح الاحیاء چې اتحاف سادة المتقین پاول جل یو سلسلورت صفحہ کی لکی. ومن ذلك قول بقدم العالم وزلیتی فلم يذهب احد من المسلمین لا شيء من ذلك. چاچے قول کړي دے په قدم د عالم یو د مسلمانانو دیتا ذهاب نه دی کړي. نو اولین خطرناک عقیده د ابن تیمیه د قدم د نوع العالم او د جنس العالم حتی کې د عرش د قدم نه قائلو. خپل د تجسیم عقیده په ثابت ولا د ډیرو ځایونو دا بوی ښکاره کیږي. بخاری شریف کې یو حدیث دی
کم خلق چې وایي چې ما سوا الله ټول حادث دي، دا حدیث د بخاری پیش کړي په کتاب بدء الوحی کې مذکور دی، کان الله ولم یکن شیء غیره، و خدای تعالی اچ شیم نو، لم یکن شیء کې شی نکره ده کنه، او نکره په سیاق د نفي کې افاده د عموم کوي کنه، نو دا حدیث صریح په دې کې ده کنه چې یو باری تعالی و اچ شیم نو، نه عرش او نه کرسی و هیڅ شیم نو. دا حدیث بخاری کی یو بل ځای بیا په نور الفاظ باندې موجود دی، کان الله ولم یکن شیء قبله، او خدای تعالی او مخکې تنه شی نو، دام حدیث دی ښا، لم یکن شیء غیره، او دویم دا لم یکن شیء قبله. په دې الفاظو د حدیث کې تغییر دی، یو کې راځي لم یکن شیء غیره، دنه غیر څه نو، دویم کې دا دی لم یکن شیء قبله، دنه مخکې څه نو. ابن تیمیه زور لګی ترجیح د دویم روایت لرا، هلکه دا چې اوس د قدم قائل نه دی، زور ولې ورکې؟ هغه حدیث په در رد کوي کنه، دی وی دا حدیث چې سند په لحاظ ډیر قوي دی، دواړه بخاری کې موجود دي، بس دته دا حدیث پند ور کوي چې لم یکن شیء قبله، مخکې تنه څه نو، اگر که د سره ماعیو د سو خو مخکې ته څه نو. ګوره داسې ځایونو کې چې د استدلالات کړي په حدیثو کې دا د دنه غبوی راخیږي چې د حدوث د قدم د عالم قائل دی کنه، کنه قائل هغه حدیث په رد کوي د عقیده باندې، دی وجه هغه حدیث نه دی حدیث ته ترجیح ور کوي. فتح الباری دیر لسم جل 410 صفحه کې ابن حجر سے سوئی اندغه حدیث باندې خبرې کوي ښا، کان الله ولم یکن شیء قبله، فقال فيما حاول ابن تیمیہ من ترجیح هذه الروايه على تلك الروايه توسلا الى عقیدته. ابن حجر سے وای ودا قص ابن تیمیہ کړه ده چې لم یکن شیء قبله لم یکن شیء غیره، دا حدیث چې پاغي راجح ګڼل دی، وې د ځان رسول خپل عقیده ته توسلا الى عقیدته من اثبات حوادث لا اول لها، چې دسه حوادث ته چې اول نه لري، یعنی ازلی دي، دسه حوادث ته چې اول نه لري. وس ابن تیمیہ به سوئی دا ابن حجر سے سوئی، وهذه من اشنع المسائل المنسوبه له، د تډیرو مسائل انفرادی نسبت شوی چې د رائے دي، خو بد مسله هغه دا چې ابن تیمیه ته منسوبه ده، اشنع د مسائل دا چې د نوع د عالم د قدم قائلو، دا تعدد دا قدیم شو کنه، او تعدد د قدیم خو په اتفاق د علماء باندې کفر لازمي، خو اصلا د باغ افراد تقدیم نه ویګنی سوچ فلسفي او بیا دهریو، خو به نه ګڼل، افراد نه ګڼل، نوع د قدیم ګڼل. په فن د فقه حدیثو کې سیرت کې ډیر ماهرو، خدای علم کلام او دغه د فلسفه او د منطق په عباراتو کې د بالکل خطا شوی دی، د دې فن نه نو په دیو کې د کمزوري نوع وجود بدون د افرادو نه سره لري، نه چرته وجود لري، چرته موجوديږي په خارج کې، چته یوی قدیم کې او بل حادث کې، چې نوع دي موجود کړه افراد څه شوږه، افراد وجود کې نوع څنګه شو. خا دا غاوله جزئیات استما په ورقه کې لیکلي دا اوله مسله شنیعه چې ابن حجر سے ورته اشنع د مسائل منسوبه ویل هو ویل دا بد عقیده ده، او امت کې د پسې چا ذهاب نه دی کړي، زم وهابیان مې پسې نه کوي، دوی هم شرمېږي چې وایي لکه مال اوس د وهابیانو په کتبو کې نه دي لیدلي چې باری تعالی او نو دغه عرش مور سره یا حادث نه ده، دا ما دوی په کتابونو کې لیدلي.
دویم بد عقیده چې منصوبه دل روا اغا جواز د قیام الحادث مع الله تعالی د باری تعالی پوری د صفات د حادث د قیام د قائلو جائز دي چې صفات د حادث د خالق تور کول شي چې عبارت ده د حرکت او د سکون و غیره نه او د جلوس نه د ضحک نه د سنه دا ټول جائز دي چې خالق تور کول شي. منهاج السنه دویم جلد 152 صفحه ده. پدې مسله کې چې قیام د حوادث او ترزات د باری تعالی د جایز ګڼل مذهب د هاشمیه او کرامیه هغه ته د ذهاب کړو. منهاج السنه دویم جلد 152 صفحه کې دی وایي فإنا نقول انه يتحرك من دا قول کو چې خدای تعالی خوځيږي وتقوم بالحوادث والاعراض حوادث او اعراض د پوری قائمه دي شي کسو کوئی چې نشي کېده فمد دلیل علی بطلان قولنا زمونږ د قول په بطلان څوک څه دلیل پیش کولای شي نه ده قائل دی د څه اشاره نه صراحتا د خبره داوا وی کولا. دارنګي مجموعه تفسیر د 309 صفحه کې لیکي من قال ان الخلق حادث كالهاشميه والكراميه قال نحن نقول بقيام الحوادث به من قول کو په قیام د حوادث او ترزات د بری تعالی ولا دلیل علی بطلان ذالک دلیل نشته په بطلان د دی باندې بلکې عقل او نقل کتاب او سنت اجماع د سلف او يدل علی تحقیق ذالک دا ثابتای چې حوادث ذات د بری تعالی پوری قائمه دي. د دې جواب شرح لمع الادله للجويني اتیمه صفحه ده. پای کې ذکر کوي چې قیام د حوادث او ترزات د باری تعالی د عقیده د کرامیه فرقه ده. وای شیخ شرف الدین ابن تلمسانی چې شارح د لمعۃ الادله دی هغه ذکر کوي وخالف اجماع امه طائفه نبغوا في سجستان مخالفت د اجماع کړه دی او ډلې چې را پیدا شوی سجستان کې چې ملقب دی لقبوا بالکرامیه چې نسبت کیږي محمد بن کرام تا گمان کړي حوادث تطرؤ یعنی تتجدد علی ذات الله حوادث د خدای په ذات متجدد راتلی شي او قائم دي شي ور پورې. وهذا المذهب نظیر مذهب المجوس دا مذهب هم مثل د مذهب د مجوسیانو دی وجه مضاهاته لمذهب المجوس مشابهت پس کې دی هغه دا یو طائفه د مجوسیانو تقول بقدم النور وحدوث الظلمت یو ډله دا غي وای دا نور قدیم دی او ظلمت حادث دی. وان سبب حدوث ان یزدان فکر فکرة فحدث منها شخص من اشخاص الظلمه فابعده واقصاه وهو هرمز دا وای سوچونه دي وای چې دا یزدان چې کم دی دا د خپل معبود غني د تفکر نه بعد یو شخص را پیدا شو هغه شخص شی وغه ذات د ظلمتو دا را پیدا شو نو لری که د ځاننا منتها لری وشیند هغه ظلمت ته هرمز ویل کیږي هغه ته هرمز وای دا هرمز ظلمت حادث دی او دا یزدان چې کم دی دا قدیم دی. وجميع الشر ينسب الیه او دا شرور نسبت ظلمت ته کیږي هرمز ته او د خیر نسبت چې کم دی دا یزدان ته کیږي. كذلك الكرامیه تزعم گمان کی ان الله اذا اراد احداث محدث
اوجد فی ذاتی کافا و نونا و ارادتا حادثا ځان کې خپل اراده بیا را پیدا کی وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات المباینه لذاتی. نو دی مسله کې ده مذهب د کرامیو ته تل دی هغه د عقیده ساتي. دلیل پرد د دی باندې هغه یو آیه کریمه کافی دی چې لا احب الافلین که په ذات د باری تعالی حدوث طریقې دی شوه او صفات د حادث نو افل او غروب چې او حادث او ذات د باری تعالی پر نه قائمه ده ولی ته استدلال کوي ابراهیم علیه السلام فلما افل قال لا احب الافلین زکا ذات د باری تعالی باندې حادث نشی راتله او نشی طریقې دی او دا یو حدوث صفاتو. درېمه مسله انفرادي چې د منسوبه وا هغه قول په جسمیت باندې د څه بینوي چې الله جسمن دا یو مجسمیم لا نه دی ویلي یا جسمن کل اجسام ټول مجسمه جسم لا کل اجسام خو جسمي غني د ډیرو عباراتونو تقسیم فهميږي ښا ما ته وخت کې چا ویلو چې دا د څه قول تقسیم کړی دی که څنګه چې دا خلق د مجسمه وي د عباراتو ته ګوره مجموع الفتاوا پنځم جلد 300 صفحه. واما الشرع فمعلوم انه لم ينقل عن احد من الانبياء ولا الصحابه ولا التابعين ولا سلف الامه ان الله جسم او ان الله ليس بجسم. ګور دې د جسمون قائل نه دی خدای د دیم قائل نه دی چې توای چې لیس بجسم خالق ته لیس بجسم هم نه وای ځکه ټول مجسمه چې دی جسمون کل اجسام نه وي ورته جسمون لا کل اجسام وي. نو دی وای چې ندی نقل د انبیاء او صحابه تابعین سلف الامت نه چې ان الله جسم یا ان الله لیس بجسم بل النفی چې لیس بجسم والاثبات چې جسم بدعت فی الشرع ودا خبره کول چې الله لیس بجسم بدعت قول دی دا بنکه اوس بنوي چې خدای جسم نه دی دا بنوي نه لکه به دې خفقیږي کنه. منهاج السنة اول جلد 1 صفحه د دې عبارت توق شي فهم کیږي چې د تجسیم قائل دی کنه. قد يراد بالجسم ما يشار الیه کله مراد د جسم نه دا چې اشاره وته کیږي او ما یرا پستر ګولې دل کیږي او ما تقوم به صفات پر پورې قائمیږي د حادث صفات پسې قائمیږي پستر ګولې دیږي اشاره ورته کیږي دغه جسم بھی. والله تعالی یرا فی الاخرہ و تعالی په آخرت کې لیدل کېږي تقوم صفات پس قائمیږي یشیر الیه الناس عند الدعاء په دعا کې وته اشاره کوي لکه نو سنا په خو ذکر دی دا استجابت قبله د دی وجنه په مانځ کې اسمان ته قتل ناروا دي کنه دي لکه چې هغه ستا تفکر غرانه شي کنه. یشیر الیه الناس عند الدعاء بيدیم وقلوب وجوههم واعینهم فإن أراد بقول ليس بجسم هذا المعنى کسو کوئی چې خدای تعالی جسم نه مقصد داوی قیل له هذا المعنى الذي قصدت النفي بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول دا خو په صحیح منقول ثابت ده چې اشاره ورته کیږي او صفات حادث پس قائمیږي او اشاره او دارنګ پستر ګولیدل کی او که جسم دی ته وینو په دغه معنا خدای به کنه عبارت تمخ کې رستو ګوره د جسم قول کوي خو چې انه جسمن دالته نس نه لري نس چې مونږ د لیسه به جسم قول غواړي خو مونږ به دنه غواړو کنه هغه وخت کې علما او ته غوښته مناظره به ور سره نه د انه جسمن نوي وینا خو وای ک جسم دی ته وای چې پستر ګولې دل کیږي لکه ته جسم چاته وای چې پستر ګولې دل کیږي خدای لیدل کیږي کنه صفات د حادث پس قائمي حرکتم کوي سکونم راځي دوی حکم راځي ناستم کوي ولاړم کوي داس او اشاره ورته کیږي اشاره مو ته کیږي لکه د جسم کوم معنون چې د دلته بیانې چې اشاره ورته وشي پستر ګولې دل شي
او صفات د حادث په قائم شي هغه درې وړې په خالق ثابت کړي خو انه جسم دا خو د یری نه نشي ویلای کنه ځکه چې ته نس نه لري پاغي کې دارنګي تلبیس الجهمیہ اول جل یوصل اول صفحہ پائی کے دے ذکر کئی ولیس فی کتاب اللہ ولا سنت رسولی ولا قول احد من سلف الامہ و ائمتها انه لیس بجسمنا کتاب اللہ سنت الرسول سلف یو قول پدی نشت چی وای چې خدای تعالی جسم نه ده خدای تعالی جسم نه ده لیس بجسم چې سو کوئی څه دلیل نشته وسره دا ټول عبارات د دې دلیل دي چې د خالق ته صفات الاجسام او د حادث او د جسم قائل سلورم عقیده انفرادی ده چاغا نسبت ده حرکات بکو ذات د باری تعالی لرا نسبت د حرکات او د انتقال بکو حدیث د نزول نه استدلال کو درء تعارض العقل والنقل اول جلد وسوان سلورش په صفحه وکتا سو قیوم معنا دا کوي چې لا یزول المکان ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير الا باثر صحيح ماثور رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه والتابعين لان ذکر وی حي قیوم څوک دی يفعل ما يشاء ويتحرك دا يفعل ما يشاء صحیح ده حي قیوم غچ يفعل ما يشاء هو يتحرك دا د خپل خبر د پزاد د باری تعالی کې اذا شاء ويهبط ويرتفع كزيغي پرتکیږي اذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس بركيني اذا شاء ذکا امارت ما بين الحي والميت تحرك ده كل حي متحرك لا محاله او هر مړ حرکت نه لري چې خدای تعالی حي ده نو متحرک هم ده الکه ته چې الته د لیس بجسم استدلال غواړي جماعت النص کې وخایا نو دا انه متحرکم نص کې وخایا چې انه متحرک دا چرته په حدیث کې راغلی یا انه جالس دا د حرکات او قائلو دخکته پر تطلو د حدیث د نزول نه به استدلال کول بیا وی دا منصوبه ولا امام احمد سبتا امام بهقی تا دا سلف دا محدثین نه دي دی ته منصوبه ولا دا دوی عقیده وا دا وی دا عقیده نو هغه صفات چې کوم باری تعالی ځان ته ثابت کړیو پاغي د ایمان عقیده وا او پاغي کی ترمذی دویم جلد کې د سفیان سے قول دا پیش کی چې قرات او تفسیر او تفسیر او قرات دا عقیده دا ویو قرات تفسیر دے تفسیر قرات دے دا ید معنی پلاس مکو بس ید زت یریگا دا قرات تفسیر دے او دا تفسیر قرات دے بس کغواړي چې د ید تفسیرو کې نو ید ول ولا بس قراته تفسیر او تفسیر قراته دا د حضرت سفیان الثوری نه منقول ده ابن عینه منقول ده په دویم جلد ترمذی کې دغه معنی امام بهقی ته دوی دا منسوبای کنا کتاب الصفات غلی کړي دي اوس هغه خپل سوئی الاسماء والصفات دا وجاء ربک والملك صفا صفا دا جاء ربک د دې شرح کوي امام بهقی په 409 ختمه صفحه باندې لیکي والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حالنا تلل او راتلل کوزیدل او خطل کدا پدې معنا خلی چې طریقه د حرکت او د انتقال د یو حال نه بل حال داخلي بیا صفتان منفیتان عن الله تعالی دا خدای ته نه منسوبېږي بیا
بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه جل الله تعالى ما يقول معطلا لصفات والمشبه بها علوا كبيرا. ګور هغه د معطلو دا معطله د ایتونو منکر شو، دا اسم معنا نه لري، او مشبهات چې هغه دغه معناګانې واخستي حقيقي. نو د اهل سنت دی وسط کې لاړل، دا محدثین چې دي دا نه معطله دي نه مشبهه دي. هغه وای جل الله تعالى عما يقول معطلا لصفاته والمشبه بها علوا كبيرا، چې مشبه سوی. نو کته وای معنا د حرکت اخلی، نو دا صفت منفی عن الله تعالی، دا خدای صفت نه دی، بیا دا خدای صفت نه دی. خدای تعالی ته چې دا صفات دی بلا تشبیه نه. علامه کوثری په دې مسله تحقیق کړی دی، به یو مثال ویل دی. دا کم خلق چې نزول په معنا را حرکت اخلي، نو دا د تهجد دا اخیری سلسله لیل کې هغه نزول کوي رب تبارک وتعالى کنه. والله اعلم بمرادی نزول تسمانا متشابهات نو په ایمان په ساتل پکار. وکدا نزول ته نزول د حرکت واخلي چې د بر عرش نه را کوزيږي او سما او دنیا ترازی. اکی ابن تیمیه قائل دی، دا وابیانی قائل دی. نو دا خو معلومه او معقوله خبر ده چې سلسله لیل په ټوله دنیا کې یو ټیم نه وي. صحیح ده؟ نو پاکستان کې چې سلسله لیل شي نن سبا مثال په تور باندې 2:30 بجې کنه، نو ستا عقیده دا شو چې حرکت کوي را کوزيږي سما او دنیا. بیا څه کوي؟ لږ ټیم دلته یې کنه، استجابت د دعا کوي، حل من سائل حل من مستغفر. دا بیا التا نیمه گھنٹه بعد په افغانستان کې سلسله لیل شي، بیا التا بیا را کوشي کنه. یو گھنٹه بعد په دوبۍ کې سلسله لیل شي، التا بیا راشي. 2 घंटे بعد په سعودي کې سلسله لیل شي، التا بیا را کوشي. ته سوچو کده نه کوم عقیده جوړ شو چې خالق بس اول اسمان ترازی او بیا عرش تخیږي او بیا را کوزيږي او بل کاری نشته. او ټول دنیا کې دا ټیم په ټیم بدلیږي، سلسله لیل په یو ټیم ناراضي. علامه کوثری وی تاسو سوچو کوي د عقل په لحاظ سره چې دغه څومره فاسد تاویل دی چې څوک دا د حرکت په معنا اخلي او اسلاف دا د حرکت په معنا نه واخستي. دا متشابهاتونه صفت د نزول معنا. والله اعلم بمراد. تفسیر څه شي کوزیدل دغه مکوا، قرات تفسیره و تفسیر قرات. امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث د نزول به په دې الفاظو نقل کړی دی. ابي هريره ابي سعيد خدری روایت ده، جاء ان الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الاول. يمهل معنا صبر کوي تر دې چې يمضي شطر الليل اول، ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى. دا روایت اشکال ختمی کنا چې دا فقط فرشتي ته امر دی، فرشتي ته امر دی. دا فرشتي ته په دغه ټیم کې امر کوي چې دغه ملک کې دغه خاص ټیم را ورسېدو، اعلان پکې وکا. بیا چې هغه بل ځای کې سلسله الله شي فرشته بیا مامور شي په دې اعلان باندې. نو روایت د نسائی دا دی چې امر کوي منادي لرا. امام بهقی دوی ځان سره غنی کنه، دا د دې وهابیان دي خلکو توای استاسو عقیده خرابې دي. تاسو خدای تعالی په عرش نه غنئ او نزول په سلسله لیل کې نه معنی مؤمنان نه. بهقی پر اسماء و صفات 445 صفحه کې لیکي. وقد زل بعض شيوخ اهل الحديث. دې مسله کې د امام دارمی چې کوم نه غم ډیر ورخوک شوی دی، محدث دی او په دې مسله کې ډیر ورخوک شوی دی. عام محدثین چې دي هغه دا متکلمین او فقها او شریک هغه قول پسې دي. قد زل بعض شيوخ الحديث، امام بهقي وایي بعض شيوخ د حدیثو هغه قدم خویدل دي مما يرجع الى معرفه بالحديث والرجال،
او هغه دومره معروف دي چې په حدیث متن او پر رجالو د سند کې خلک هغه ته رجوع کوي. نو مې نه دی اخستی چې دا څوک دی، خو همدغه ائمه د محدثینو دي، دا لوی لوی دا معروفو کې بعضې کسان دي. فحاد عن هذه الطریقه، ګرځېدلی د سمې لارې نه. اهل حدیثو یادوي بعضې حین روا حدیث النزول، حدیث د نزول چې روایت کړی. ثم اقبل النفسی فقال، ځان سره سوچ کې ان قال قائل کې یو سړی ووایي کیف ینزل ربنا الى السماء، زمونږ رب اسمان ته څنګه کوزیږي؟ نو زه به جواب ورکم چې ینزل کیف یشاء، څنګه چې خوښه یې کوزیږي. فإن قال کما ته ووایي هل یتحرک اذا نزل، چې را کوزیږي خوځیږي. فقال نو جواب بوشي چې ان شاء يتحرك ان شاء لم يتحرك، خوخه ده که خوځيږي او کنه خوځيږي. زبدا ورته وایم. وهذا خطأ فاحش عظيم، دائما به حقي وي ښا اسماء او صفات کې. هذا خطأ فاحش عظيم، دا ډېر فاحش او غټه خطا ده. والله تعالى لا يوصف بالحركه، خدای تعالی په حرکت نه موصوفیږي، لأن الحركه والسكون يتعاقبان في محل واحد. بدله سے کمثلی شین استدلال کوي. ګوره دا مې دې پر د اقوال پیش کړل چې دوی خلکو ته وایي دا د سلف او د محدثینو رایه ده. محدثین نزول په معنا د حرکت نه اخلي او دوی نزول په معنا د حرکت سره اخلي. نزول صفت الرب تبارک وتعالى دا اسلاف رایه ده. والله اعلم بمراده. قرات او تفسیر او قرات دا د سلف رایه ده. دا نه چې ته نزول په معنا د کوزیدو کته کېدو حرکت او سکون سره واخلي. پنځمه عقیده انفرادی چې دی پکې متفرد او پدې کې د شاګرد مرګري وو. هغه دا چې جنت ما اهلها به باقی وي، خو جهنم ما اهلها به باقی نه وي. لږ وخت پورې به وي جهنم بم ختم شي، جهنميان بم ختم شي. ابن تیمیہ ابن قیم دا دواړه پدې کې پټول امت کې متفرد دي. امت په سخر دونه کړي په دې مسله کې. دا ردی خطرناک عقیده و. شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، پدې کې دا ذکر کوي فصل والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تفني لهم طرق. کم علماء چې قول کوي په ابدیت د نار سره چې اور ابدي سرمدي دي او دا به نه فانی کیږي. احدها الآيات، یو د آیتونو استدلال کوي. دویم الاحادیث الدلالة خلود فيها، احادیثونه دلیل نسی چې دی خالدین بی انه لا يموتون مرمنام ما هم منها بمخرجین. آیتنا استدلال کئی. یا دی آیتنا چه موت یصبح بین الجنة والنار دین استدلال کئی. یا ان الكفار لا يخلدون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط دین استدلال کئی. دیوئی وامثال هذه النصوص وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروا. دا رقم تا دلائل چی دی دا وې د دې خلکو چې جهنم به همیشئ او اهل به پکې همیشئ غیر موحدین، دا د دې په دعوه دلیل نه دی. وانما يدل على انها ما دامت باقيه فهم فيها. هدایت معنا دا چې تر څو پورې جهنم وینو دوی به پکې وي، او چې اوس جهنم ختم شي دوی په کوم ځای کې پکې وي. ډېر څه وي. فاین فيها ما يدل على عدم فنائها. کم ذکی دی آیت کرالل چې جهنم بنا ختمیږي. دا څومره غلط تعویل لیکه. ما هم عنها بمخرجین دی بته نوځي. ابدا راضی خالدین فیها ابدا ابد الابد پورې دا ابد سره سکے نو دی وینا تر سوچ دا جهنميان دا جهنم وینو دوی په پکی وی خو یو وخت به جهنم ختم شینو جهنميان د کوم شو هلکه په دې خو دلیل پیش کړي چې جهنم چا ویلی چې ختميږي کنه نفاینا فیها رد کئی پمون ما یدل علی آدم فنایها الطریق الثانی
دویم دلائل د مثبتینو چې جهنم به باقی مونږ یادای دا ول اجمال ذالک دیوی قد ذکرنا من اقوال الصحابه والتابعين ما يدل على ان بخلاف ما قالوا اجماع پکې نشته مخالف اقوال پکې دي حتى لقد ادعى اجماع الصحابه من هذا الجانب استنادا لا تلك النقول التي لا يعلم عنهم خلافها او کدا اجماع صحابه سو کی یادای نو استناد کی پاغه نقول باندې چې د علم په خلاف کې نشتا دریمه طریقه د استدلال دا چنو کل معلوم بالضروره من دین الاسلام چې ان الجنه والنار لا تفنيان بل هما باقیتان دا وې دا بداحت سے ثابت زمونږ دین کې په تواتر راغلي خبرې دي ولهذا انكر اهل السنه كلهم على بالهذيل وجهم او وبشيعتهما جهميه دي کنه ممن قال بفنائها وعدوا اقوالهم من اقوال البدع المخالفه لما جاء بالرسول اوس دی وی ولا ريب ان هذا شک نشته چې دا د اقوال د اهل بدعونه د الذي خرجوا بیان السنه لكن من اين تصح دعوى العلم النظري ان النار باقيه ببقاء الله دائمه بدوامه دلیل کوم ده په دې باندې چې جهنم به باقی وي فضلا عن العلم الضروري چې تلا ضروري علم ثابت ہے فاين في الادله الشرعيه او العقليه دليل واحد يقتضي ذلك کم دے دلیل شرعی په دې باندې چې د دې دلیل شي چې جهنم به باقی وي نشتا ګوره دا عبارت خطا سہولی ده کنه اول نه اخره پوری په دې قائل دی چې جهنم ختميږي ما اهلها ختميږي دلیل په دې باندې ابدی ټکه ده کله وی چې ابدی ټکه دا چې ابد الابد پوری بداوی نو دلیل په دې باندې سورۃ احزاب خالدین فی ابدا لا یجدون ولیا ولا نصيرا دارنګي د سورۃ بقره دا آیت وما هم بخارجین من النار دارنګي د سورۃ نساء دا آیت چې لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين في ابدا دا بدا ټکي چې راځي دا دلایل دي یا کلما خبت زدناهم سعيرا چې سړیږي نو مونږی نورم تیزو کمواله پکې نشتا یا لا يخفف عنهم من عذابها یا کلما ارادوا ان يخرجوا اعيدوا فيها بیا په کور غرزولې شي احادیثنا دلیل په دې باندې اگر روایت د مسلم دی نبی علیہ السلام فرمائے میں يدخل الجنہ ينعم لا ييأس ولا تبلي ثياب ولا يفني شبابه نبا زڑیگی نبا جامع زڑیگی نبا نا امید شی پدی حدیث باندے علامہ مناوی پا فیض القدیر کی شرح کی جن نمبر دے شپگم صفحہ نمبر دے 201 رقم دا حدیث دے 9001 دے عبارت تا غوکش ابن تیمیہ بارک دے سوائی دا جنت متعلق دا حدیث ذکر کرے بیاوائی هذا صریح فی ان الجنہ بدیہ چھ جنت بدی دے لا تفنی نفانی کی والنار مثلها ناری ہم مثل دے وزعمات جہم ابن صفوان انہما فانیتان جامعہ و ادوار بختمی گی لانہما حادثتان ولم يتابع احد من الاسلامین مسلمانانوں کی چام ددو اتباع نہ کړي بل کفروه به کافر ہوتوی دي وذهب بعضهم ذهاب کړي بعض الى افناء النار دون الجنه چې اور ختمیږي جنت نه ختمیږي دا ابن تیمیہ او ابن قیم رائے دا لمخالفتین نص القرآن وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان
نا عبارت پاتش ذهب بعض من افناء النار دون الجنہ اسوائی واطال ابن القیم كشيخه ابن تیمیہ في الانتصار له في عدة کراریس اگت کڑے بحث ابن قیم پشان د شیخ د ابن تیمیہ پا کومک کولو د دغه قول سرا چې جانم ختمیږي جنت نه ختمیږي وقد صار بذلك اقرب الى الكفر منه للايمان سوى التوس ابن قیم ابن تیمیہ دای وی پدې خبره اقرب الى الكفر منه الى الايمان ګرځیدلی لمخالفه نص القران دا نص د قران مخالف دی دا خطرناک خبره او دا په امت کې چام په قول نه دی کړی شپږم دا خطرناک عقاید د دینا هغه دا دی چې د بویل اولینه خبره ده چې راويستا چې سفر زیارت د نبی علیہ السلام ته حرام دی دا معصیت دی چې څوک مدینه منوره ته د نبی علیہ السلام سلام پنځي دا عاصی دی ګناهګار دی حتی کې دا فتوی موا چې سفر کې قصر جایز دی سفر کې څنګه قصر جایز دی وای که څوک مدینه منوره تر زیارت د پاره د ته قصر جایز نه دی دا خو ګناه پس روان دی د ګناه پس روان دی نو څنګه قصر کوي مجموع الفتاوا والجل یوصل شپږ په صفحه اما زیارت البدعیه فهي التي يقصد بها ان يطلب من الميت الحوائج او يطلب منه الدعاء والشفاعه او يقصد دعاء عند قبره چې داغه د قبر سره دعا غواړي یاغه شفاعت غواړي لظن القاصد ان ذلك اجوب للدعاء گمان دا چل تروزی سر دعا قبلیږي فزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعه لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابه لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره نہ قبر د نبی علیہ السلام او نہ د بلچا هي من جنس الشرك واسباب الشرك فتاوی کبرا پنځم جلد 288 صفحه کې وایي استفتاء شویدا چې اوسړې زیارت تروان وی قصر ورته څنګه دی الجواب الحمدلله رب العالمین اما من سافر لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين یو قول دا چاگا قول دا متقدمی العلماء دے چی لا یجوزون القصر فی سفر المعصیت دا سفر دا معصیت دے و پا سفر دا معصیت کی متقدمین قصر جیز نگنی کعب عبداللہ بن بطا و ابی الوفا بن عقیل و توافق کبیرہ من العلماء المتقدمین ایوائی چی لا یجوز القصر فی مثل هذا السفر چا تراجے دے زیارت قبور الانبیاء والصالحین لأنه سفر منهیان ہو دا سفر منهیان ہو دے کلا منهیان ہو دے خودے وہی نو استدلال باطل دے و مذہب مالک و شافعی و احمد دا سخت چلی دے گنو سفر دا عصیان چے دے سفر دا عصیان التا قصر جائز نہ دے ہوا مذہب مالک و شافعی و احمد بس امام سے بوئی پا سفر دا عصیان کم قصر کولیش او ثلاثه ایموی سفر د عصیان کې قصر نشي کول دا یو اختلاف دی خو هلته یو ځل په چسپان کې چې زیارتونو تتلل معصیت دی او سفر د معصیت کې خو قصر جایز نه دی دلته هم جایز نه دی هغه عوام د فکر کې چې و مذهب دا د چې کوم خبره وکړه چې زیارت ته څوک رواني قصر جایز نه دی دا مذهب مالک دی هلکه امام مالک سے خپل ته پروتو هغه خو پڅوش په تکاله زندګۍ کې یو حج کړي او مکی معظمه تم نتلو او چې چا ورتوي چې ول نزي ویسنه بهر را تمرګ را نشي هغه دومره د مدینه د عاشق نو او د دات جو مذهب مالک نه هغه په سفر د معصیت کې قصر جایز نه ده مذهب مالک ته دا اوس دا خبره چې دا سفر معصیت ده که طاعت ده نو دا خو خپل خبره دسته جوړه کړي ان سفر المنین هو فی الشریعه لا يقصر فيه قول ثانی دا انه يقصر وهذا يقول ما يجوز القصر في السفر المحرم كابي حنيفه دا امام سبرايت ويقول بعض المتاخرين من اصحاب الشافعي واحمد ممن يجوز السفر لزياره قبور الانبياء والصالحين كابي حامد الغزالي وبالحسن عبدوس الحراني دې قصر دا عبارت خطا سو کته کنه نه چھوڑ د عبارت څه شه دې چې د سفر د نبی رسول سلام ته
روزی ته سفر معصیت غني. اختلاف دا حدیث نه جوړ دی چې لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بسترې متړې سفر نیت مکوئ مگر 3 مساجد ته، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد هذا. بس وې دین اخوا سفر نه رواش. الکه دا استدلال خو ډیر ناقص دی. ځکه د دین اخوا سفر د تجارت د تم وترواوي ولی کې بیا دین اخوا سفر د علم د تم وترواوي، د دین اخوا سفر د چاره جهاد د تم وترواوي. کته مطلق سفرونه په دې حدیث نه فکې چې یاره بس مطلق سفر ناروا او 3 مساجد تروا، ها نو بیا څه خیال دی؟ بیا خو نو سفر د حج، سفر د علم، سفر د دنیا د تجارت دا خو ټول بیا ناروا شو کنه. هدي باندې چم قول نه دی کړی. د حدیث مقصد دا دی چې د زیادت اجر په نیت باندې بل مسجد ته مزي مگر 3 مساجد، زیادت اجر په نیت باندې. لکه ټول مساجد په حکم کې یو شان دي، ته چې دې زین رواني بل مسجد ته ځي چې ماته 49 کروڑ ملاويږي، دا غلط عقیده ده. دا زیادت د ثواب په 3 مساجدو کې دی. په دغه زیادت د اجر په نیت چې زین یا حرم تلال شه، 1 لاک، یا مدینه منوره، یا مسجد اقصی، دین اخوا بل مسجد ته د زیادت ثواب په نیت مزه. نو دا خورت په تبلیغی جماعت دی چې 49 کروڑ عقیده ساتي کنه. په سفرونو خورت نه دی کنه چې مطلق سفر ته مکوا. دغه موضوع چې امام سبوکی اولین مخالفت په وکړه، سرسخت مخالف د شو. شفاء والسقام فی زیارت خیر الانام دا څه دی کنه. په دغه کتاب د امام سبوکی د په دغه عقیده رد ولیکلو. خپل زمانہ کې وو پاغه کې ولس حدیث راخستی په دې مضمون باندې، من اتل مدینه زائر لی، سو مدینه منوره تراش په حال کون د کې چې قصد د زیارت زمای كنت لو شفیع یوم القیامه، ولس حدیث په دې مضمون اخستی. دا اوس د عربو چې کوم ائمه دي سدیس نه په خپل ما دا اوریدلی چې سفر زیارت د نبی اسلام ته حرام دی. دا د ابن تیمیه تاثیر دی. دا د ابن تیمیه تاثیر دی چې د مقلدین دي، خپل علم ورنا خو نشته وسره، او اسلاف ټول ورته بی دین ښکاریږي. یو ابن تیمیه او ته مجتهد ښکاریږي چې دا ټول فقها. تاسو توسل په باب کې ما د مختلف فقها حنفی، شافعی، مالکی چې نبی اسلام روضه تزین ول تب توسلات کې استشفاع بکې دغه نیت بدی ودا بودا مې ذکر کړیو په توسل باب کې کنه. هغه فقها دي کنه، دنه فقها دي، هغه معتمد دي، د په شان ته غلط رائے نه لري. هغه امت ته مقبول فقها دي. او ده خو دومره مجروح دی چې چا په زندقت مجروح کړي او چا په کفر. اگر کذب په کفر قول او زندقت قول نکوما، خو ډیر علماء په کړي دي. زما رائے نه د تکفیر د زندقت ده. یو عالم کله کله سړی اصل کې دا تعمق فی المسائل سړی خرابوي. تعمق فی المسائل د متعمقین علماء اجور نه کوزيږي شته، بس پارشي کې به کوزیدو. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روایت د مسلم کې د تعمق فی السؤال او تعمق فی العلم نه منع کړی ده چې تاسو به مسلو کې جوور نه کوزیږئ. که کوم شو پسې بل زی ته پکې لاړ شي، بس هغه دین چې کوم آسان دی زده کې بل ته یو خای کنه. بې ځای چون چرا په یو شي کې نه وتل او عوام په شک کې چول دا څه فایده نه لري په دین کې. دا د متعمقین نو هر جزئیه کې بنه وته بیا هغه ته به تقلید مقلدم داسې نو، بس هلته به خپل سرای به ښکارا. نو خطرناک خبره دا چې سفر الى زیارت المصطفی حرام ګڼل دی. او په دا هر کتاب د چې وګوري دا تصریحات یې پکړي. بل خطرناک خبره اخیری چې دا و ذکر کوم، اغا دا معاویه رضی الله عنه بی بی عائشه رضی الله عنها حضرت علی کرم الله وجهه د دې درمیان کې چې کوم اختلافات فی خلافت علی رالل، دلته اهل سنت رایه دادا چې حق مع علی ده، خو مقابل جانب ته بد نسبت نه کوي. دیږي کې دو خطرناک جماعتونه اوسم چلیږي او په خوانم را پاتې دي چې وا د ناسبه او فرقه ده، او دویمه چې کوم دی هغه د افضلیه او فرقه ده. یو خو روافض دي. روافض خو هغه جانب کافر غني اعوذ بالله. صحیح ده. معاویه رضی الله عنه، عائشہ بی بی اعوذ بالله کا کافر نه غني خو بد نسبتونه، حضرت طلحه، حضرت زبیر، دا مشران چې کوم د عائشہ بی بی مرګري ودیتا به د ډیر بد نسبت. او هر چې خوارج دي
په مقابل د هغې کې هغې خو معاویه رضی الله عنه حضرت علي کرم الله وجه دواړه کافر ګڼي، حسنین او دا ټولو ته نسبت د کفر کوي. دا خو هغه دي چې د بحث نه ساقط دي. د دې دوو نه دوه نورې عقیدې دي چې دا یوه ناصبه ورته وایي، دا چمچه د چا ده؟ د خوارجو ده، هغوی ته خدمت کوي، کار کوي، خو خوارج نه دي، د هغې نه یوه ډله ده. او بله افضلیه ده، افضلیه شیګانو ته کار کوي. دا افضلیه هم ځان ته اهل سنت وایي، دا ناصبه هم ځان ته اهل سنت وایي. ناصبه و عقیده څه ده؟ هغه په دغه مسله کې چې کومه نزاع راغلې ده، زیات زور د معاویه رضی الله عنه د حضرت عثمان حقانیت ته ورکوي او وایي چې حضرت علي کرم الله وجهه ولې انتقام وانخسته د عثمان صاحب د قاتل، او دغه وخت کې د خلافت چې و اجماعي نه، د خلافت اجماعي نه، اتفاق نه، اختلاف پکې، ولې د بچي اعلان کړه، د دنه نزاع جوړه. یعنی دا څومره مړي چې شوي شهیدان شوي دي، دا ملامتې په حضرت علي صاحب بچي. نو رجحان خو طرف د خوارجو ته ورکه، خو یو څه خو حضرت علي صاحب ته کافر نه وایي، صرف دا وایي چې دا خلافت چې دا اتفاقی نه، د خلافت چې دینه کار خیر نه ولر شوی، د خلافت په ځای باندې پکار دا و چې د پریخې یا د محب د ریاست او د ولایت داسې د دنیا په مینه مس داسې نسبتونه وته کوي. د دې ناسبه بالمقابل افضلیه ده. افضلیه هغه شیګانو کې ډله ده او پاکستان کې په بریلیانو کې وډله پیدا کیږي چې افضلیه ورته وي. هغوی عقیده څه شی ده؟ هغوی بیا په دغه مسله کې خو اهل سنت هم حق د علي صاحب سره ګڼي، دوی هم حق د علي صاحب سره ګڼي، خو اهل سنت د معاویه رضی الله عنه شان کې څه نه وایي، حضرت طلحه شان کې، بی بی عایشه صدیقه شان کې اغل ته ساکت پاتې کیږي هغوی سره، او که نسبت د خطا کوي اجتهادي کوي، او دوی هغه طرف ته طعنې وایي، هغه طرف ته طعنې وایي. دا عقیده ده افضلیه فرقې ده. او په بریلیانو کې یو شق دغه شته دی چې هغوی معاویه رضی الله عنه باندې لعنت جایز ګڼي، عیاذا بالله، او د بدۍ نسبت او د بطلان او د باغي او دا خو ورته علی الاعلان کوي. انما تقتل کل فئه الباغیه چې کوم حدیث دی دینه باقی د استدلال کوي، معاویه رضی الله عنه باغی ګڼي، عیاذا بالله. یا سیاسه ندلته تاسو علی سنت څلورو عقیدو مینس کې په دې جزئیه کې رااله: خوارج، روافض، ناصبه، افضلیه. اهل سنت به دې څلورو مینس کې رفتار کوي، نو اله بدل تلاره به موزي. خوارج تکفیر د جانبینو کوي، دین او انتهایی ځان ساتي، تکفیر د صحابه څنګه کوي. روافض تکفیر د احد الجانب کوي، نو معاویه رضی الله عنه تکفیر کوي، دین به سخزان ساتي. ناصبه نسبت د خطای کوي حضرت علي صاحب ته، صحیح ده، او افضلیه نسبت د خطای کوي طرف د معاویه ته، خو طعن پر روا ګڼي. یو خو خطا اجتهادي ده او یو طعن ویل دا فرق دی. نو دا افضلیه په طعن وی. په دې کتت کې یو پیر دی، ما ته سنت خوانانو وی، ما شاګردانو وی، مونږ جلسې ته غوښتي و، میلاد پروګرام یو، ناتخوانیم کول دی چې تقریر تپاسې دو معاویه رضی الله عنه باندې هر ټکی کې به پاغل لعنت وی، عیاذا بالله. بریلی دی ځان ته بریلی و. دا سرکانی سے د تما خطولی کو چې شیګان مبارک استاد سره یا د اوسه پوری څلور میاشتې کېږي جواب نه راځي، دی هغې ته کافر نشي ویلی، ګمراه هم نشي ویلی، اهل زیغ هم نشي ویلی. دا ولې دا د افضلیه فرقې شاخ دی، هلته بنیاد دغه خلکو نه دی که نه. یعنې تاسو لاړ شئ، دا چې کوم دی کې غلو والا دي، افراط والا دي، تاسو ځان ته ورسره کښېنئ چې معاویه رضی الله عنه څنګه انسان و. وکړئ تپوس دی، خپله به تاسو ته د دې پته ولګېږي چې د معاویه رضی الله عنه سره دی به رضی الله عنه الفاظ هم نه وایي. په کاټلنګ کې یو پیر دی، شیعه دی، ځان ته سني وایي، جلسې کوي، دا مقررین حضرات خو پیسه چوت دي، دا چې وغواړي دا ټول ور رواني، شیخي طریقه او رهبري شریعه ورته وایي، بیا جنډم پکې اوچته کې، ډېر بېدینه دی. نو هغه یو کتاب لیکلی و، دومره غټ کتاب و، په څه د پاسه 500 صفحاتو کې فهرست و. نو یو مرید راغی، غټه بلا وه، شین پټکیم والے، او ما ته راغی، صاحب دې باندې تقریر وکوي، زمونږ پیر صاحب مبارک ستاسو کیسټ یې اورېدلي و، دا دی او دا دی. مې څوک دی پیر صاحب ستاسې وي؟ کاټلنګ. نو دا نوم ما اورېدلی و چې کاټلنګ کې یو شیعه شته دی او ځان یې په سنینو کې والی. ما وی دا به همغه یي. ما دا خو ډېر غټ کتاب دی که نه، دا به زه څنګه مطالعه کوم؟ دا خو ډېر
نجیوی دا خو صرف فهرست دی، کتاب خو بل دی، دا تاسو وګورئ مضموناتو پته تی لګي که خوښ مو شو تصدیق به وکړئ دا وایي خو دغه ټیم کې د زړه راته همدا وي چې دا کار شیګانو کړی دی د حضرت علي صاحب په مناقبو باندې ما یې ته راکړې و پاڼه چې پاڼه مې راکړه په یوه پاڼه کې واللزایا معاویه صاحب علی کرم الله وجهه دا لیکل شوی ما دته وی مې د معاویه سره رضی الله عنه دی ولې نه لیکل یره چې دا په کاتب نه غلطی شوی دا به موږ اصلاح کو نما ورته وی چې کاتب نه به یو ځای غلطی وشي دوه به وشي درې به وشي پنځه په یوه صفحه کې واللزایا څنګه غلطی کیږي دا قصدا آماده شوی او ما دې پاڼو نه ماته شیعیت بوی راځي خفه نشي دا شی واخله او پیر صاحب ته دی وایي دسخط نشم کولی رستو چې پته ولګي دا کتاب ایران چاپ کا شیگان ہو گیا پښتو کې چاپ دی ډېر غټ کتاب دی حضرت علی سے په مناقب دنه په څومره خرافات او کفریات او غلط عقیده په کې وی کنه خو لکه په نوم د بریلی او د اهل سنت باندې را شیخ ورای ما پس مراله چې تقریز را نواخلی پاغي باندې د دوی عقیده د معاویه سر رضی الله عنه رضی په خلن ناراضي اره صحابیت درجه نه ور کوي ورته نو دا مسله ډیره پیچیده ده ډیر زیات په احتیاط یا غلی پاتې شي د مسایلونو دغه تاریخ کا ګوري د جنگ سفینه او د جنگ جمل نو دام پسې مګورا دا څومره لوی مورخین دي ګوري زره تاریخ سخت شوقی ما ابن خلدون ما ته چاوي چې ابن خلدون دا واقعا خبره نه کړی دا فقط د دې واقعي لپاره ابن خلدون ما واقص او دا ټول واقعي په سلورو کرخو کې خلاصه کړي دا تاریخونو والے ولی نه راخلی خیر پکې نشته خیر دا مسلې ذکر د علل لټول دی ولی وکړو دا څنګه اختلاف راغی او جنگ ولی وشو د دواړه جانبانه 15000 صحابه او تابعین شهیدان شوي 15000 15000 کسان په څلورو ورځو کې د معاویه رضی الله عنه په لښکر کې شهیدان شوي او 15000 کسان او 1000 شو 15000 کسان د حضرت علی کرم الله وجهه لښکر کې شهیدان شوي عمده صحابه په کې شهیدان شوي هغه جانب هو دی جانب کې صحابه ولاړ دي بس د شاهزاده مفتی صاحب د ادریس شیخ صاحب نکو مونږ ته حکایت کو وچاته نه تپوس وکړه چې معاویه صاحب رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم الله وجهه مینس کې د څه رایا ده حق به چا سره وای دی غلش څه جاهل دی تو سل ته حق لټه وای دا ورته وی چې ستا دا مقصد دی چې زه قاضی یم او دو مجرمان را تراغلی چې یو علی صاحب دی او معاویه صاحب د فیصله وکړه یره وسایل ځان پورې خپش زه دومره غټ سړی یم چې زه بنن قاضی مو زما مجرمان باغی فیصله وز کوم نو ځان نه قاضیان په بیان صحابه مو جوړوي بس هغه اسلاف دومره ویلي چې حق ما علی رضی الله تعالی عنہ او مقابل جانب هغه هم په مقصد باندې لګیاو هغه د ریاست د پاره نو لګیا هغه د دې دنیا د زرداد او د چمن او د مسعود او د ربانی جنگ نو چې تاسو سوچو کې چې دا جنگ ودلته شوی کنه یا دا پاغي قیاس شي هغه دواړه طالبین د حق دا چې یو جانب چون کې ولایت لرلو والی او دویم جانب ته نو پکار دغه وخت سره چې بغي شوی پاسې دلی وي خوش وته نه یو مقصد د پاره وشو چې ولید عثمان صاحب قاتل نه نیول کیږي او دا یقیني یو غټه خبره ده ته د یو ځی والی ستا په ملک د نبی اسلام یار حضرت عثمان په شهادت رسیږي ته نه نس اخو په شام کې نو هغه ته پته نه وکنه چې دا وزه د مدینه منورې څنګه ده هغه بار بار خطونه را لېګل چې دا د عثمان صاحب قاتل ز په خط تا سره بیعت کوم معاویه صاحب الفاظ داو ز بیعت کوم تا سره ز تسلیم یم خدا معاویه رضی الله عنه دا دغه تربورو دا ټول د بنو امیه نو دا د قاتل ونیسا دا پانسی کا قاتل معلوم نو کار د شپې شویو او عام بلوا دا و چار چا بچی والی ما وجلې نو وجلې خاص کسانو وجلې معاویه علی کرم الله وجه تحقیق لټاو چې سړی معلوم شي دا کار چا کړي اصلي سړی قصاص شي دغه مینز کې شیطانانو کارو کا معاویه رضی الله عنه غصه کو لخر کشي هغه وکړه دا غیز نه روان شو او علی کرم الله وجه چې کله پوه شي چې اوس راځي دلته جنگ جوړي نو به د مخې ته وروته سفین تلاړه دا جنگ په منځ کې وش به رستم هغه تسلیم شوه دی ثانیه نه بیعت کړی دی بهرحال دغه واقعا کې تفصیل هم نه پکار خو ډیر غلی پاتې کېدل پکار دی خو مسلې د اهل سنت لکه دلته د سلورو ډلو سره نزاعي شوي دا خوارج او روافض ښکار دي
خدا ناسبه او دا دویم جانب چې دا افضلیه دی دلته دا افضلیه ته خلک اهل سنت وایي دا اهل سنت نه دي او دا ناسبه ته خلک اهل سنت وایي دا اهل سنت نه دي ابن تیمیه په دې مسله کې د ناسبه ونه دی مطلب می دا ده ابن تیمیه د خوارج نه دی ګوري تکفیر نه کوي ښا خو د ناسبه ونه دی حضرت علی کرم الله وجهه ته ډیر بد نسبت کوي په دې کارونو کې او وای د تنو په کار چې دا ولایت دا وای محب د ولایت او د ریاست او د ریاست پسې جنگي او کله نور نسبتونه وته کوي کله سوي هغه طرف ته ډیر اعلان ورکړي دا سره روایت تاسو وورئ نو پته راته لګي ها منهاج السنه شپږم جلد شپږم صفحه اما قتال الجمل والسفين فلم يروا احد منهم في نصا جنگ جمل سفین دا عائشہ بی بی راغلو دا علی صاحب سرا رضی اللہ عنہ او سفین دا معاویہ رضی اللہ عنہ دا حضرت علی صاحب سرا و دلته جانبین سره اس دلیل نو جنگ کړه دے خود دلیل یوم نه لرل الا القاعدون كم چناستو فانهم رووا الحديث في ترك القتال في الفتنه اما الحديث الذي يروى انه امر بقى حضرت علی سے مامور دے پقتل دنا کسینو چاہد مات کی والقاسطین والمارقین چ خارج ہوئی فهو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الرأي ان لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به وان كان مذموما فلا رأي اعظم ذميا من رأي اريق به دم الوف معلوم ہے ان الرأي ان لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به خوارج یادی وی چې کوم اعتراضات کول نو دارای مذمومه ده خو سم ملامته په دې قول کې پکې نشته وان کان مذموما فلا رأي اعظم ذما من رأي اريق به دم الوف کا هغه مذمومه ده د معاویه رضی الله عنه یادی وی هغه رأي مذمومه وا خو ملامته پکې نشته ده او کا هغه رأي مذمومه شي نو د دغه رای نه اعظم زمن رای نشته دی چې پاغي کې د الوف وینه تل شو دا د حضرت علی سے رای یاد معاویه سے بود علی وی کاغه ته مضموم وای کنه شیګانو باندې رد کړي نو رای د حضرت علی سے اعظم دغه زمن دی دا دغه نه ډیره مضمومه وا نو شیګانو رد خو دی وکړه چې زم درای د معاویه سے کوي او دی بل اړه کې چې د حضرت علی سے رای ته اعظم زمن وی دا د سو کړل کړه دا جانب چې دا د ناسبو طرف ته رجحان ور کوي لکه شیگان چې زم درای د معاویه سیب کوي طرف د افضلیه وغی ته رجحان ور کوي منهاج السنه شپږم جلد یوصل ولسمه صفحه دل توای والمقصود ها هنا ان ما يعتذر به عن علي فيما انكر عليه مقصود دا دی کدا حضرت علی سے باندې چارت کړي لري پرې مسله د جنگ کې داغه چې کوم دلیل او عذر پیش کیږي نو يعتذر باقوى منه عن عثمان نبیا د حضرت عثمان سے نه باید قوي عذر هغه وګرځول شي فإن عليا قاتل على الولايه حضرت علی سے جنگونه پر ریاست کړي دي وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم او ډیر مخلوق پکې قتل شوه او نه ده حاصل په ولایتي په ولایت حضرت علی صاحب کې نه قتال کفار او نه فتح د بلادو ولا كان المسلمين في زياده خير ورته عبارت د تاسو ګورئ دا د حضرت علی صاحب سره د ښکارا عداوت او دشمنی او تکفیر نه کوي نو خارجي نه ده خود ناسبه نه ده هغه طرف ته رجحان ور کوي دارنګ منهاج السنه نبوي ومجل یوصل یولسمه صفحه شیگانو باندې رد کوي شیعه باندې رد کوو ځان خو خارجي ما جوړو کنه وهذه الفضيله لم تثبت لغير من الصحابه ممنوع شیگان کوي چې اول من اسلم دا حضرت علی صاحب دی شیگان دا وایي دي ته زور ور کوي کنه صدیق اکبر سے مقابله بھی کوي دے جواب کوي دا فضیلت چې اول من اسلم علی صاحب دی لم تثبت لغير من الصحابه ممنوع کوای چې دنه سوا بل صحابي ته اول من اسلم نسبت نکیږي ممنوع ده
ولی خدیجه بی بی دا صدیق اکبر صاحب دی دا شیگانو باندې رد کوي دلته. اوس مخکې سوایي فإن الناس متنازعون في أول من أسلم، خلق په جګړه کې دي په اول من اسلمه کې چاویل ابوبکر اول من اسلمه دی، فهو اسبق اسلاما من علينا، قيل ان عليا اسلم قبله. دیوس جواب کوي لكن علي كان صغيرا، لیکن علی صاحب چې ایمان راوړو دا صغیرو، و اسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، او د صبي په اسلام کې د علماء منځ کې نزاع ده. دغه حضرت علی صاحب د ایمان مقایل نه دی. د عبارت چې وګوري نو ښکارت دی د ناسبونه خو یقیني دی بالکل د خوارجو راه ته اعلان لري، دومره د اهل بیت او د حضرت علی صاحب سره دشمنی لري. دا وی داسي کله سره د یو جماعت په دشمنی کې راشي خو ته بل جانب سړی نه خرابي. اوس مونږ هم د شیګانو مخالف یو، سپای صحابه مخالفه ده، خو سپای صحابه ښکار نه وای چې د اهل بیت دشمنی وکي، ولیکن خاصتا په زندګۍ کې د اهل بیت تعریف هم ته وانه وري. هغه د شیګانو په دشمنی کې دومره نوتی دي چې زما په خطر د ناسبیت راشي چې لا ناسب نشي، او هغه جانب ته نه د اهل بیت وړخت خفه نشي. مو خو وسط کی اهل بیت تعریف منو، دا بل جانب تعریف اهل سنت دغه لار چې وسط کې لړ شي دی. دارنګ منهاج السنه نبویہ اتم جلد 200 صفحه وای وعلی يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، بلوغ نمخ کې د کفر او د ایمان حکم ثابتيږي. ولی والسبي المولود بين ابوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين. وی چې پلار امور د چا کافر وي وی دی مولود باندې په اتفاق د مسلمانانو د کفر فیصله کیږي. واذا اسلم قبل البلوغ، بلوغ نمخ کې چې اسلام راوړ فهل یجری علی حکم الاسلام، مسلم تویل کی کنا قبل البلوغ على قولين چې العلماء اختلاف لري. بخلاف البالغ فانه يصير مسلما، دا مسلم وی باتفاق المسلمين. فكان اسلام ثلاثه مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين. دا درې خلفاء عثمان صاحب، عمر صاحب، صدیق صاحب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، د دې د اسلام مخرج شو دوی له د کفر نه باتفاق المسلمين. واما اسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين. او علی صاحب اسلام مخرج د کفر د دنه دی کنه قبل البلوغ، لیکن د علماء اختلاف دي مشهور قولونه، یو دا چې وزي دي د کفر نه بل دا یعنی ایمان د سبینه دی قبول. عبارت ته ګوره چې ده اوس د شیګانو مقابله به دا مقصد چې د حضرت علی صاحب تنقیس په پکې کو، دا به اهل سنت شي نه، دا ناسبو نوخه د نواسبو نه دی. او نواسب چې کوم دي د خوارجو هغه چمچی دي، هغه تکفیر نه کوي، خو دومره دا چې د اهل بیت غټ تنقیس کوي، غټ تنقیس. بیا دا کتاب تاسو پیدا نکړی شي من جمله د مقالات شنیعه ناغه تحریم د توسل بالانبیاء والصالحین چې په زوات باندې وسیله حرام ده. اولین قائل په ابن تیمیه ده، سلفو کې دا قول چانه وکړي. او د دې وجه شفاء استقام کې یوصل شپیتمه صفحه باندې امام سبکی رحمت الله علیه فرمایي اعلم انه يجوز ويحسن التوسل الاستغاثه والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسن من الامور المعلومه لكل ذي دين المعروف من فعل الانبياء والمرسلين وسيره السلف الصالحين والعلماء والعوام المسلمين. ولم ينكر احد ذلك من اهل الاديان ولا سمع به في زمن من الازمان حتى جاء ابن تيميه فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الاغمار وابتدع ما لم يسبق اليه في سائر الاعصار. سبوکی وای چې دینه مخکې دا قول چانو کړي چې وسیله په زوات حرام ده. څومره خلک چې دنیا کې اوس لګیا دي، کوي شاتیان دي، کوابیان دي، کدا سبلا لګیا دا او د نبی اسلام د ذات به د بیان کیږي، دا غلان چې ابن تیمیه کړلی دي، دا هم د تفرد دی، دغه مخکې اسلاف کې چا په دې باندې رد نه دی کړی. حاشیه ابن حجر علی شرح الايضاح 309 صفحه کې ابن حجر هیتمی کی
ولا یغتر بانکار ابن تیمیہ لسن زیارته، څوک دې دوکه نشي په انکار د ابن تیمیہ باندې چې زیارت د نبی علیہ السلام د مسنوناتو جایز نه دی. فانه عبد اضله الله، ابن تیمیہ سړی و چې خدای گمراه کړی و. ګوره دا ابن حجر هیتمی وایي كما قاله العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبوكي في تصنيف مستقل، ووقوعه في حق رسول الله ليس بعجب فإنه وقع في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا چې نبی رسول الله شان کې خبرې کړي دا څه عجب نه ده، هغه د خدای په ذات کې خبرې کړي، حدث د حرکات او څه. نو علما مخکې نه په د باندې ردود کوي. زمانه چور د خبرو دانه ده چې تاسو راولګيږي او تقاریر چې د ابن تیمیه پر رد باندې شروع کوي. یو عالم یو حافظ یقینا د علم نه خپل متاثر مچ ډیر بحر عمیق په علم کې تفردات لري. که تاسو کتب مطالعه کوئ داسې سيزونه براشي او بیا باغی کې د اسلاف او د اهل سنت د عقیدې نه پیوړی، نو خپل دومره پرچار صرف کوي چې مې کتب ګورئ او ما بل ته ترویج ورکوي چې د کتب مطالعه کی. دغه مې د موضوع نه چور دی. دا مې نه چور نه دی چې تاسو په منابرو باندې د تکفیر کوي، د تزندیق وایي. نه، یو عالم او حنبلی مذهب او د تبحر او د تعمق د لاسه تفردات لرله. هغه تفرداتو کې اسلاف په درودود کړي دي، مونږ غره نقل کړل او دا رائے تاسو خپل مولي دي چې د قبلولو رائے نه دي. دغه شان تفردات شته دي او دا چې نسبت د تفردات ورته شوی دی دا ډیرو فقهاو کړی دی چې رائے خپل لري چې هغه کې امت د سره متفق نه دی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. بعض خلک ابن تیمیہ سر رحمت الله علیه وایي څنګه دا سوال دی چې زه څه نشم ویلی، خدای دې پرې ورحمېږي که نه. نو کفر بواح باندې خو کافر نه دی که نه چې دعا ورته ممنوع شي. دعا د مغفرت او د رحمت خو صرف مشرک ته نه کېږي که نه. ما کان للنبي ان یستغفروا للمشرکین که نه. نو اوس مشرک خو نه دی که نه، او نه کافر په کفر بواح دی چې دته اوس د مغفرت دعا دې ممنوع شي. نو که وشي ورسره رحمت الله علیه په دې معنا باندې چې یعنی د شان د بړای د پاره نه وای، دې د پاره چې خدای ورحمېږي ور باندې، دې خپل معنا هم جوړیږي کنه. لکه دا رستمی ماته ولې دې قصه کوله یو وهابیان پیراغون شو، لږ وخت کېږي د خبرې دا چې مروریده او واپس حنفي کېده د دې نه لږ مخ کې. نو کور ته ورته ډیر وهابیان رااله، دا غټ غټ ناستو، ورته وی چې دومره عمر تا ته مونږ دا درکړه دام درکړه. اکاس یو مجلس کې سړی ناستو ماته قصه کول، وی ورته ویل چې تا اوس پورې تا نه مونږ د امام حنیفه رحمت الله علیه خلاف سوانه د بنه کول ورت ولې دې الیدی شو کنه. خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الفاظ بدوایل تمام تقاریر وګوره، نو داغه به ادبی بینه کوله. نو دې ګیلې ته وتراله چې تا دومره خرچیر سم درکړو ته اوس پورې مطلب نور رد سکے چې د ابو حنیفه سره رحمت الله علیه وای. نو هم ډیر چالاک دی کنه، وای د ته نزان په دې اخلاص کوي وی چې تاسو څه پېږئ دا خو ما د ابو حنیفه دومره سپکاوي په دې کې کړی دی چې لا تاسو نه دی کړی. وی څنګه؟ وی ما مقصد دا دی چې ډېرې غټې خطایانې ته شوي خدای وایي بخې رحمت پې وکړي، دا مې مقصد دی. وایي نه په دې ځان خلاص. نو زه داسې تاسو ته وایم چې رحمت الله علیه خو څو معناګانې لري که نه. که یو سړي رحمت الله علیه ورته ویل کافر ورته مه وایي، هغه داسې وایي چې د سړي نه خطا شوي خدای پې ورحمېږي، خدای پې ورحمېږي. دې معنا باندې شان د بړی په معنا نه دی. دا وی نبراس لیکلی که چا ابن تیمیه ته شیخ الاسلام یو فهو کافر بالله بینو توجرو. زم دا خپل قول نه ایمان دی کتلی، خو د چا قول به نقل کړي، صاحب د نبراس به د چا قول نقل کړي. خدا قول زه نشم قبلولی ځکه چې ډیر اسلافو کې دا نسبت شوی. اول محمود لوسی ته کافر ویلی شي، زه په دې تفسیر کې قال المجد شیخ الاسلام او مجد نسبت ورته کوي. ابن حجر صاحب ته ویلی شي، هغه ورته دا ویلي. داسې ډېر علما محدثینو کتابونو کې زمونږ په دې فقه کې هم شته دي، زمونږ په دې خپله فقه کې د تر شیخ الاسلام نسبت شوی دی. یو ځل ما دا مطالعه کوله په کمپیوټر چې د شیخ الاسلام چا ویلي دي، خپل حنفي فقها مې ډېر ولیدل شیخ الاسلام یې ورته ویلي. نو دغه الفاظ که د ویلي دي چا قول نقل کړي اعتبار به ورته نه، که خپل قولي نو هم داسې د قبلولو وړ نه دی چې چا شیخ الاسلام وي نو دی کافر شو یا څه شو که نه. دا ما تاسو ته اول کې وویل چې څه خلک رئیس الزنادقه ګڼي،
او څه خلک امام مجتهد متبع غني تاسو لږ وسط کې لاړ شئ مو ته زنديق او کافر وای او مور ته امام مجتهد وای دغه وسط لار عبد الله نبی رحمت الله علیه اختیار کړی دا او دا تفردات خطرناک دي خاصتا دا یو خبره ډیره خطرناک ده دعا چې توسل ته حرام ویل او زیارت د نبی اسلام تلو ته حرام ویل او دې سفر کې قصر ناجیز ګڼل دا دومره په حق د نبی اسلام کې ګستاخی کړي چې خطر لري او بس غلطی پاتې شي چې هر څوک دی او رجل دی وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا